بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. محترم او معزز ورونو، دا چې د مدرسې شاګردانو او د واتس اپ د لارې زده کوونکو او ملګرو څو واره دا غوښتنه کړې ده چې داسې یوه سلسله لا شروع سي چې په هغه کې دا 15 واړه بناوې د اسلام چې مسلمان ورباندې مکلف دی د هغو هغه ضروري زده کړه وسي. اوله بنا کلمه ده د مثال په ډول چې په دې کې ټول د عقایدو مسائل رانغښتي دي. د عقایدو اړوند د مسلمان پوسی د عقایدو مسائل زده کړي چې ایمان څه ته وایي، اسلام څه ته وایي. بیا دوهمه بنا چې لمونځ دی، بیا درېیمه بنا، څلورمه بنا، پنځمه بنا. د همدې غوښتنې لپاره د همدې غوښتنې د پوره کولو په وجه مو دا لړۍ راپیل کړه. که د رب جل شانه توفیق وو، مختصر درس چې ډېر اوږد نه وي، 4-5 دقیقې تر 10 دقیقو پورې به دغه لنډ درسونه وي، د دې دپاره چې هر مسلمان رور یې اورېدلی هم سي او ډېر وخت یې هم نه ضایع کوي او دا سلسله جاري وساتي. دا ټولې بناوې چې هغه ضروري مسائل دي هغه به انشاءالله ټولې تفصیلواره پکښې بیان کو. الله دې تاسو ته د عمل د زده کړې او تر نورو پورې د رسولو توفیق درکړي. موږ ته دې الله د ویلو او د صحیح نیت توفیق را نصیب کړي چې اول یې خپله ښه زده کړو، په ځان کې عملي کړو، بیا یې تاسو ته ووایو او په صحیح نیت. دا یو څرګند حقیقت دی چې د بشري او نورو د ژوندانه څخه مقصد یوازې د څښتن تعالی جل جلاله بندگی یا عبادت دی. ځکه الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ما نه دي پیدا کړي پیرانان او انسانان مګر د دې لپاره چې عبادت وکړي. ویلی سو چې عبادت په اصل کې 3 ډوله دی. اول هغه عبادت چې په فکر او عقیده پورې اړه لري، لکه ایمان، اسلام او یا داسې نور. ځکه الله جل جلاله فرمایي الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان چې په نالیدلو نامحسوس شده شیانو ایمان راوړي. یعنې د سپېڅلو انسانانو یو صفت دا دی چې بې له دې چې د یو شي د لیدلو هڅه وکړي نو ایمان ورباندې راوړي. دوهم هغه عبادت چې د بدن په غړو پورې اړه لري او یا ورته جسمي عبادت ویلی سو، لکه لمونځ، روژه او داسې نور. لکه چې الله جل جلاله فرمایي ویقیمون الصلاة، او دا هغه کسان دي چې برپایه کوي یعنې ادا کوي لمونځ. یعنی د متقیانو د الله جل جلاله څخه د ویریدونکو انسانانو بل صفت دا دی چې لمونځونه کوي. دریم د مال او شتو عبادت، لکه زکات، سرسایه او داسې نور. لکه چې الله جل جلاله فرمایي ومما رزقناهم ينفقون، او ځینې د هغه شتو یا مالو څخه چې موږ په رزق ورکړي دي دوی نفقه کوي. فکري عبادت د هغه څه څخه عبارت دی چې په یو ذهني ګټګوري کښي فکر په رښتینو کړو چښتن تعالی جل جلاله ته چې څه ښایي او په تیرو او راتلونکو رښتینو واقعیتونو باندې برابرول. او دا هم د لمر په څیر یو حقیقت دی چې دا عبادت یعنی عقیدوي عبادت د نورو ټولو عبادتو تر نورو ټولو عبادتو زیات اهمیت لرونکی دی، او بلکې دا د ټولو عبادتونو اصل او بنسټ دی. نه یوازې چې یو څوک
د دې عبادت یعنی عقیدوي عبادت په نه وجود کښې به خالي لاس وي، بلکې دا هم حتمي ده چې د ناوړو پایلو سره به هم مخ کېږي. خو د بده مرغه په معاصر وخت کښې هغه کسان چې خیالي او تش د اسلام دعوه کوي، د لاوبالۍ یا د ځینو غلطو رواجونو په وجه باندې، د غلطو فکرونو په وجه باندې د ایمان په اساساتو نه خبر، په عقیدو نه خبر، نو په دې وجه باندې به موږ دا یو لړۍ اول واري د عقایدو پر مسائلو باندې راپیل کو چې د ایمان تعریف به کوو، د ایمان رکنونه، شرطونه، حکمونه، صفتونه او د دې اړونده مسائلې، او همدا ډول د اسلام تعریف، واجبونه، د اسلام سنتونه او د دې اړونده مسائلې دا به په بشپړه توګه باندې را نقلوو او در تاسې به یې درسوو. نو د ایمان څخه به بحث را شروع کوو. په دوهم درس کې به د ایمان اړونده مسائلې را پیل کو ان شاء الله باذن الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.